یو شای چې تاسو ته معلوم وي چې په اسلام څه مذهب خالی نه دی، دغه دین نوم ورکړی دی چې دا دین دی. دا ویلي چې دا غونډ د ژوند غونډ طریقه کار یو پیرا سیستم دی. په اسلام کې رهبانیت نشته چې یو سړی لوټ شي په غره شي کښیني یا خالی په جماعت شي کښیني د الله کار کوي. اسلام دین او دنیا دو سره چلول یو. اسلام د دغه شي چې ته څه شی ها د دنیا کوي چې کې دغه پوره چې خدمونه خدای پاک په روزي شي، خدای پاک په دا روزي کیږي چې دغه ویله جوړه شي، دغه روټ تیر شي، په دا بندو دغه مسلمان دریمي د دغه مشکلاتونو پرسونیږي، دغه یبو دغه بیټه تا ورکړل کیږي د تو ژوند ورکوي، دغه نو انسانون ته میوه ملاویږي، خوراک ملاویږي، دغه بدا بنده خدای پاک خوشحالیږي. دین او دنیا یو شایدو دا شای بار بار تو سره داسې ما پریزنټ کاوسته چې کیسه یا دغه چې کومه خبره وي بل طرف ته وړل شي. د هر شی د اسلام او د خدای پاک د خوشنودي د اصل اول د پوره کیږي. دغه سه میژه هیڅ شی نشي کړلای ترڅو چې دا کوم په یو موټی نشي په دا باندې خپل سیاسي یو اجتماعیت پیدا نکو. دغه کراچي وا چې سړی یې مړکو په ان آباد و یې هغه لاش بندو هری په د ورکولې دغه کراچي شي څه به نشوله خلکو ورشول چې پښتانه نشو کړی. خو چې د کوم اتحاد وو وسه بل ارزي دوه کسان مسجد وشتلی وي په غي پولیس باندې چاچا دغه د فایر هپټ کټ کړای و یو بچونه ته چاکیمی وشتلی وي پاسپاتال شي یاد کړي ور چاولې وي چې میټه خو ډکو ګون وشتلی دي هغه ته خو نارملی و دا کیسه کېدله چې پولیس ولته میډل ور غوړه کېدلې او د دې ته انعامونه ور ملاویدل او هغه بچونه ډېر انتهایی ذلیلات ژوند په جیل نشه تر ولای. خو چې کوم یو اجتماعیت کړای وو چې ورغای په غي پولیس باندې فایر کټ شو روغلل ورته ننوتی وکړه 25 لک جرمونه پکښ ولا هغه جیل تای پولیس ولا جل او هغه چې کوم بچون وی هغه پښه بریش ول. دا ویلې چې دغه کوم په اتحاد او اتفاق شي به انتها خدای پاک برکاتینه یې شي دي. هغه یو واقعیاتو چې پیغمبر ته الله پاک وی چې زه په تومنه نشتی او بیموري او نه اتفاقی والو کوم ته وی چې کوم په شخوا شادو بیا کوم هټ نشه فیصله وکړو چې نه اتفاقی منه دوه خوښه د نور دروم درودريمي الله پاک هغه نور په شخ ختم کو د اتفاق شه د خدای پاک لوستای دغه نو خپل تو سوینسته چې چارو خپل دريمي او کاچرم ذاتيات سره کولی قسم په خدای دنیا خروبه کی قیامت خو وی خروب او هیڅ غاټه وهنه وکي نن چکیم داتا داسه خلک دي میجا چې دغه خو رکشي په د حکومتي لیول باندې زونته یعنی یو قسم د مشرتبه پر د زار خلک ورته کسي یا ټیکي ورکړل کیږي د میجا په وطن شه ریاست خالی په دغه بنیاد لیدشي چې د مو دغه وطن چې کیمړنګ دی کورینا ړنګ دی بیا زه سه چې دا چاړه کړل د ریاست ړنګ کړل خو د ریاست هغه مخ چې هغه کیم مور ورته بالاشي چې دای په 4 وای چې موته روټ رو 13 وای موته هسپتال رو کړای وای موته سکول فنکشنل کړای وای داسې موته نور سہولتونه رو کړی وای موته امن رو کړای وای هغه شای بیا ریاست ته لیدنه شي په بربوده شي ریاست لیدل شي په کامیابی شي یا په مقصد پکښلول شي بیا د ریاست خپل وجود نه لري. نو دغه پوراو میرا توسه لشکې ملا روټینګوي مختلفه طریقې کې دلای شي. اولی خو دغه چې دغه ویلفیر تاسو سه په هر شخواره باندې کسان ورکستای لکه څنګه سالوشتای وی سالوشتای جوړ کېستای او په انا بعد په خپل کې فند سره چاوستای او په خپل شه داسه حق ولای شستای چې هغه سالوشتای رو چکشي غوند کوم ورسره رو دريمي دا ویلو مې خپل رو تیروي. هیڅ د ریاست ضرورت نشته چې زه د تکشنه چې ریاست مو ته رودريمي زه دغه وطن دغه سباتی مې یشوي نو دا مو ته هیڅ ګټه نه روکوي کوم چې خپل وسولا ورکو بیا دا غونډه چاره روکیږي ویلې مې خپل جوړاوي دا وطن مې خپل ابوداوي کوم چې ولا یوزتا شي هغه کولای شي د په واس شدو او بل دته چې کیم داسې ټیکا دروم دی چې ټیکي کړي دی لې کوي او هغه ټیکي بیا لشتي سار ته نه ورسوي لې مر مردوړې پریږ دی د ته همیشه دا خواست کوي چې د ته همیشه ته صفه خبره وکړو کچېره د نه کارنل کمیشن غوړي خو مې د کارنل نو وشي چې دغه همیشه کمیشن غوړي چې د من دغه ګلا کو چې مې ته مثال پلان کای د مې
پیسې پشه کاټ کو کارنیل یې ګوشه یا خپل حصہ غوړي هغه چې کوم ډپارټمنټ نه ټیکار وخصي وی هغه ګوشه یې غوړي پشه ورچک شي د سلندر چک دی هغه ګوشه زنه غوړي د من کمیټه ولا دهشتګردي ګوشه زنه غوړي د تو طالب رودري مو یې ګوشه زنه غوړي رورا تر روشا کوم تاکشنا کوم ته ویایا چې مو ته دا ستونزادو د مو دغه ټیکادو د مونږ پلونکای د مونږ دغه ډیماند کوي بیا یې کوم میډا متفق ده ته داسې لیار سیخه کی چې کله تو سره کوم وداري بیا ان شاء الله زه د تو ته بیر یقین دهنی درکاو چې قسم په خدای چې کده کرنا کارنل ری په یوړې قسم په خدای کا یو ډپارټمنټ درنه یوړلې چې هغه ډپارټمنټ نو هغه افسر روبوسی په پنجاب شي په شریکړی هدي پسا پړې ولا امر کو پسا پړې چې کوم افسر چار نه کوي قسم د چې دا افسر قدمونه په سټ سیکشن وکړي او دا غاسو قسم د کامل کمیټي ولا درنه ری په یوړلې او ته خو روشا او کاته په خپل هاور سره داسې کوي نو بیا خو نه چار نه کیږي دا سو بیا ته ریپیټ ډېر پته کیږي چار وکشلې کیږي نو دا غاسه دغه کوم ته مه دا خواسته چې تو سه دغه اجتماعیت کاوسته په ځنه شو بیا دا وی چې احتجاجي ضرورت وي احتجاجي نه ضروري دي تر څو چې ته د دنیا ته اوز نه ورسوي خبره نه وکي سوکته نه وروي هیڅ سوکته نه وروي سبل اورز میډه په 27 تاریخ جلسه دو نو کمپین شتلای و دا شاول طرف ته چې درې د ته یو ځوي شي چک پوسټ جوړ کړی دی انټری زنه کوله ایته پرې زه خو ساغ ډیر گاډي وی یاره خو 45 کیلومتر دا گاډي ویلوړ دي د خلک انتهایی د غرمت ویلوړ دی زلیلیږي او ورته نوستای اخرن تا چې میډه کړه ورغی میډه خو ورکیش ولی او یا چک پوسټ ورغلی مو ورته ویل چې مثال دغه چې انټری څنګه کاوه تم اولی خو ته دا غیر قانوني دو چې ته د مو په وطن شته د مو ته چک پوسټ نه درته جوړ کړی دي سپریم کورټ باقاعده بدا باندې آرډرز دي چې ته دغه چک پوسټونه دا غیر قانوني دي دا د پاکستان د آئین هغه دا یی چې د چا سره ډیسکریمینیشن نه کوي یعنی امتیازي سلوک چا سره نه کوي غون سره برابر درېمه په دای دینه باندې دینه نه پام روټین شه دا پنجاب شه چیرته چک پوسټ نشته دی بیا مو ته د ویلې جوړ کړی دي قسم د کایو دهشتګرد په دا باندې نیولای وي را دهشتګرد ته په چک پوسټ نه درېمي چک پوسټ باندې دغه عام ولس درېمي او دا ته زلاوي او دا د پالیسی په بنیاد کوي چې دا خلک ز ذلیل کو نن دای په چک پوسټ غریب ورته هغه خلک ورته درېدلای وو نو چې ترڅو ته اوس چک نه کې ته ترڅو پر ډیماند نه ونه کې ترڅو پر ته مزاحمت ونه کې هیڅ نه کیږي نو دغه کمیټي بیا د میډیا چې دغه کمیټي کې مشر دی چې پسترګې یعنی ډین دی یاره زه د حوصله ته سلام پېښ کوم یور خو دغه پر سپړې وای نو دای چې کله هم په توسه اوس وکړو شپ برپور طریقې سره ورته وروزستای د میژه نه و ان شاء الله هغه نه وي چې اورته وردانګم کچاول چې جانان دې پکې کوم چې چیرته ویسم یورینا ته ځن نه ورچوي ګړنګینا ته ځن نه ورچوي چې چیرته هو وی ان شاء الله کوم سره په هر صورت ویلوړي نو تاسو ان شاء الله بالکل پیغام شي نن الحمدلله د دغه د غورزنګ یو داس برکات دی چې ریاست بیا باندې خوراوي خو یې میژه نه بیا الټا یې نه پښتنه کیږي چې د ریاست خو دا خبره کوي تاسو څه یاستئ الحمدلله یو دغه تم کیسه سره راسول یدو نو دغه و نور ها ان شاء الله هر شي شکیږي خو نشو بزون شه همت او حوصله والی چې په افغانستان شي خو یو جنگ راوند د ډېر وخت نه خو ویس هغه جنگ امریکا زنه وځي لاګیادو و وتلا او واته ویس نوې جنگ به بیا سمات زولای په شروغلی نو کېدای شي چې هغه خلک چې دغه د طالبانو په نوم باندې ټیکاز نه وخصله امریکا روغله افغانستان ته نشل کوله مشه چې د طالبان دهشتګردي او دغه طالبانو دهشتګرد ختم کول میژه ته امداد ضرورت پاکستان یا فرنٹ لاین اتحادی شو په انا بعد دا کورینه میژه دغه وجړنګ د میژه بدارکه خلک دغه نه دي د پامینه چرته شاختي دا غونډه طالبانو په نوم ورته شاخ کړی دي چې زه طالب ورکاو او نن دای متواته پوس واته چې دای څوک سپورټ کوي خدای دا وکړي طالب د په سپورټ کو دغه سه طالب حکومت روح شي خدای ریاست متا دغه ګارانټي کولای شي چې صابو داسې نه چې بل ملک کوچین او بل ورته ټیکا ور کړی چې داسې طالب ختم کاوه به بیا یې جنگینه نه ورته شریک کړی وي په یوزي دغه نه داري نو په چار د چمړه د دنیوتا پیغام ورکی چې ورونه زد دهشتګرد نه یا نه د دهشتګردي سپورټر یا نو دغه میژه تاسو د لشکي زون ور جواتوي نو چې جهاد کوي که په کشمیر شي کوي که په چین شي کوي دا پاک فوج یې کوي د مون نوې نسل وو د ټیپک نور کوي نه زده ته تایوري چې ټیپک ورکوي نو د دغه شي پیغام دی